تاسو د خپل کارټونز یا نور ویډیوګانو لپاره پښتو وایس اوور کول غواړئ نو تاسو بالکل صحیح ویډیو ګورئ. زه به نن تاسو ته داسې اے آی ټولز ښایم چې د هغې په واسطه تاسو بالکل فری انلیمیټډ پښتو وایس جنریټ کولی شئ او په هغې به کاپي رایټ هم نه راځي. تاسو دغه وایس په موبایل کې همدارنګه په کمپیوټر کې صرف په 2 منټس کې بالکل فری جنریټ کولی شئ. نو راځو د کمپیوټر سکرین ته. نن به موږ دا وایو چې موږ څنګه په پښتو ژبه کې وایس اوور کولی شو. که تاسو د کارټون دپاره وایس اوور کوئ او که د نورو ویډیوګانو دپاره، نن درته داسې طریقه ښایم چې په دې به کاپي رایټ هم نه راځي او تاسو پې انلیمیټډ وایس جنریټ کولی شئ. نو ستاسو وخت نه ضایع کوم، راځو او شروع کوو. نو زه راځم کروم ته، او کروم ته چې کله راغلم نو تاسو به لومړی په چټ جي پي ټي کې ځان ته یو ښایسته غوندې کې سټوري ولیکئ. ما الریډي یو سټوري لیکلې ده چې وخت ضایع نه شي. رایټ، بیا به راشي او دلته به یو نیو ټایپ واخلي. کله چې نیو ټایپ واخیسته نو دې کې به تاسو ورکئ ttsfree.com. تاسو به دا ورکئ او انټر ووهئ. چې کله مې انټر ووهل تاسو ته به ډایرکټ دا راشي، او که تاسو ډایرکټ رانغله نورې آپشن یې راغلي نو تاسو پکې دغه شکل والا بیا سلیکټ کئ. هلته به ډېر قسمونه وي خو تاسو پکې دغه شکل والا سلیکټ کئ، دغه کوم آیکن چې دی. رایټ، بیا به لاندې راشئ، یا به داسې ډایرکټ راځي او یا ورته نور شیان هم راولي، خو تاسو پکې دغه آیکن والا سلیکټ کئ. که تاسو په کومه ژبه کې وایس اوور کول غواړئ لومړی به هغه ژبه سلیکټ کئ. که په انګلیش کې کول غواړئ، په هر څه کې. نو زه ورکوم یاره پښتو. چې پښتو مې ورکو نو دلته لیکلي دي پښتو افغانستان، په دې باندې به کلیک کړم. رایټ، په دې باندې به لږ ایډز زیات راځي خو دې پرې به تاسو کار نه لرئ، په دې باندې ایډز زیات راځي. د دغه ځایګي نه موږ څه کولی شو، د وایس موږ څه کولی شو، وایس موږ کولی شو چې یاره دا تیز شي سلو شي. د وایس سپیډ دا تیزولی هم شي او کمولی هم شي. د دغه ځایګي نه د سپیچ پچ دې نه هم تیزولی شي او کمولی شي. معنا که ته غواړې د بزرګ سړي اواز راولي یا د یو ماشوم اواز راولي یا د یو غټ انسان اواز راولي، دا هم د دې نه ته ایجست کولی شي. رایټ، د دغه ځایګي نه ته د نارینه اواز، ښځینه اواز او د نارینه اواز راوستی شي. فرض مثال ما په دې ښځینه باندې کلیک کړه، بیا به راشم او په دغه ځایګي کې به زه خپله سټوري ورکوم. نو دلته ما ته لیکلي دي چې تاسو دلته 1500 کرکټرز ورکولی شئ، د 1500 نه زیات نشي ورکولی. نو زه راځم او زه د خپل سټوري فرض مثال دا نه دومره رالم، کنټرول سی وهم او بیا راځم کنټرول وی وهم. په دې باندې داسې لږ ایډ زیات راځي، تاسو دا کلوز کوئ، نور کاروباري مه لرئ. بیا راځم دلته کلیک کوم او کنټرول وی وهم. رایټ، کنټرول وی مې چې ووهل ما دا کم کرکټر چې راغستی دي دا 214 دي، خو ما ته ویل 500 پورې ورکولی شي. بس ما دومره ورکړه، تاسو پې هر څومره کولی شئ. رایټ، نو ما کنورټ ووهل. چې کنورټ کله ووهئ نو دلته بس موږ ته دا شي کی، دلته بس موږ ته دا وایس جنریټ کی. لږ صبر ورته وکئ. نو موږ ته وایس جنریټ کو. اوس راځو اورئ. یو کوچنی هلک و ډېر غریب. هره ورځ به یې خلک لیدل چې ښه کالي اغوستي، ښې موټرې یې درلودې او خوشحاله و. هغه به له ځان سره ویل. کله چې وایس جنریټ شو نو تاسو بیا څنګه چلو کوئ، دغه ځایګي نه به په ډاونلوډ باندې کلیک کوئ او تاسو ته به دغه وایس ډاونلوډ شي. دلته به زه کلیک کړم، چې کله مې کلیک کوو نو به دا وایس ما ته چې شي کمپلیټلی ډاونلوډ شي. دلته تاسو ته ښکاري. رایټ، چې کله ډاونلوډ شو تاسو باندې زه دا تصویر یا دا غږ اوس اورم. رایټ، زه به راشم دلته، بیا به راشم ډاونلوډز ته. رایټ، او دلته به زه دا اوس وغږوم، دا زه لګوم چې دا کار کوي که نه کوي. زه به راشم پراپرټیز ته، دا به زه چینج کړم څه شي ته، ویلسي پلیر ته. نو ویلسي ته مې چینج کړو. رایټ، اوس به په دې باندې کلیک کړم، دا به زه وورم. یو کوچنی هلک و چې ډېر غریب و خو یو لوی خوب یې درلود. هغه تاسو کتلی شئ چې څومره ښایسته وایس یې جنریټ کړو. نو مهمه خبره دا نه ده چې تاسو یې ویلسي پلیر ته چینج کړئ. ما چینج کړو، تاسو که چینج نه کوئ هم پروا نه کوئ. نو دا وه زموږ ویډیو. الله دوی کې چې ستاسو خوښه شوې وي، انشاءالله په راتلونکي کې به زموږ د دې نه هم خوندورې ویډیوګانې راځي. داسې ویډیوګانې چې موږ څنګه کولی شو اے آی ویډیو جنریټ کړو، یا موږ څنګه کولی شو کارټونز جوړ کړو، داسې نورې ویډیوګانې. ستاسو که کوم نظر وي تاسو یې په کمنټس کې لیکلی شئ. والسلام. تاسو زمونږ دغه ویډیو خوښه شوې وي نو زمونږ چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ، شیر کړئ او خپل نظر مو ضرور په کمنټس کې ولیکئ.